بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست د HTML نوي کلاس ته. په دې کلاس کې به موږ په د HTML کلر او کمنټ باندې خبره کوو. راځو ډریمور را خلاصو. په دې ډریمور کې زه غواړم چې باډي ته BG کلر ورکړم. صحیح ده. راځم دې باډي ته یو کلر انتخابوم. اوس دغه کلر د موږ سره کوم ډول ویلوګانې اخلي؟ دغه ویلوګانې د موږ سره په HTML کې درې قسمه اخلي. یو چې دا د موږ سره کلر نیم ده چې موږ کلر نیم ورکوو. بل چې دا موږ سره د RGB کلر ده، RGB کلر ده. او بل چې دا د موږ سره د هیگزا ډیسیمل کلر ده. یعنی دغه ته کله چې هر ډول کلر چې موږ په HTML کې موږ کلر سره مخامخ کیږو، موږ دغه درې ډوله ویلوګانې ورکولی شو. یو د کلر نیم په اساس ویلو ورکولی شو، بل د RGB په اساس باندې ویلو ورکولی شو، او بل د هیگزا ډیسیمل په اساس باندې ویلو ورکولی شو. لکه څنګه اوس دغه BG کلر ده، که زه وغواړم د کلر نیم په اساس باندې زه چې ورکړم ویلو ورته ورکړم BG کلر ته، زه ورته ورکوم چې ریډ د نیم سیده سور رنګ یې واخلي. راځم دغه فایل چې دا سیواز کوم، دې ته نوم ورکوم چې 7th لیکچر، او دغه 7th لیکچر به راسم زه به پریویو کم. دې موږ سره چې څه سور کلر. صحیح ده. اوس که زه ووایم چې نه دا سور کلر نه راځي، مثلا زه درته وایم چې دا د پینک راته راسي. صحیح ده. ګوره نوم مې ورته ورکړه ګلابي رنګ. صحیح ده. پینک. راځم دغه ریفریش کوم، دا چې کېږي پین کېږي. همدغه شان بل کلر، یعنې د نوم په اساس باندې ته یو ویلو ورته مشخص کولی شي. او که ته وغواړې چې د نوم په اساس د ویلو ورته مشخص نه کړي، د RGB په اساس ورته مشخص کړي. RGB نه هدف چې ده، RGB نه هدف R نه هدف ریډ ده، او G نه هدف گرین ده، یعنی گرین کلر ده، او د B نه هدف بلو کلر ده. صحیح ده. یعنی RGB کې دغه درې ډوله کلر د موږ سره چې کېږي یو ځای کېږي. ریډ به وي، گرین به وي، او بلو به وي. صحیح ده. دغه هر یو کلر چې دا د 0 نه نیولې تر 255 پورې عددونه اخلي. صحیح ده. مثلا څنګه ریډ ته هم زه د 0 نه تر 255 پورې عدد ورکولی شم. گرین ته هم د 0 نه نیولې تر 205 پورې هر یو 55 پورې مې هر عدد چې خوښ یې ورکولی شم. بلو ته هم 0 نه نیولې 255 پورې هر عدد مې چې خوښ یي هماغه کلر ورکولی شم. 0 په دې معنی چې 0 که چېرته ما ریډ ته 0 کلر ورک، مثلا څنګه زه راسم دغلته یو RGB کلر مشخص کوم، RGB. صحیح ده. 0 مې که ورته ورکړه دا په دې معنی چې ریډ کلر ما هیڅ ورته وانهچو. صحیح ده. او که گرین ته زه راسم 255 ورته واچوم، دا په دې معنی چې 255 مکمل مې شین رنګ دلته انتخاب کړه. صحیح ده. او که بلو ته راسم زه ورته ویم چې 200. صحیح ده. دې نه هدف دا ده چې بلو ما د 200 په اندازه باندې څنګه که ورته بلو مې ورته واچو. صحیح ده. یا که زه راسم دغه ټول ورته مثلا 0 په ځای باندې زه ورته 255 کم. صحیح څه یعنې ریډ کلر مې هم ورته مکمل کړ. اوس ریډ کلر هم څه، همدغه شان گرین کلر هم څه، او 200 چې دا د بلو دا لږ یو څه نازک هم څه دي. دې یو ځای کېدو نه یو رنګ موږ ته را جوړېږي که هر رنګ وي. صحیح ده. یا مثلا زه راسم دلته 0 ورته واچوم، ریډ مې 0 که ورته، همدغه شان مې بلو هم ورته 0 که، او همدغه شان مې وبخښئ گرین او بلو مې هم ورته 0 که. دې ټول نه هر یو نه اوس موږ سره ریډ ده، نه موږ سره گرین ده، او نه موږ سره چې ده بلو ده. دې نه چې رنګ راځي منځته سپین رنګ منځته راځي. او که زه راسم دا ورته 255 کم. صحیح ده. او دا راشم دا هم 255 کم، او دا راسم دا هم 255 کم. یعنی درې واړه د موږ سره 255. د دې نه کوم رنګ جوړېږي؟ تور رنګ جوړېږي. درې واړه چې موږ یو ځای کړو سره مکمل اندازه باندې دې نه تور رنګ جوړېږي. اوس که دا بلو 255 همدغه شان دا
سل سي همدغه شان ریډ چې ده هم یو څه ناڅه سي مثلا 50 سي. په دې کې چې جوړیږي یو کلر تر جوړیږي چې په دې کلر کې به چا اندازه زیاته وي د شین کلر اندازه به زیاته وي. صحیح ده. راځو دا ګورو لکه څنګه اوس راځم آر جی بی. صحیح ده. زه ورته همدغه ویلو ورته راواخلم. ریډ دې څومره وي 50 دی او ګرین دې څومره وي 100 دی او بلو دې څومره وي 255 دی. دا کنټرول ایس سیو کوئ او راځو دغه ریفریش کوو ګورو چې کوم ډول کلر جوړ شوی. ګوره په دې ډول کلر جوړ شوی. شین کلر زیات ده کې نور هر یو کلر کې جوړ شوی دی. یعنی دلته تاسې هر ډول کلر جوړولی شئ. دې ویلو فرموله داسې ده چې اول به ار جی بي لیکئ، دې نه وروسته قوس شروع کوئ، بیا تاسې درې خانې عددونه ورکوئ. هره خانه کې له صفر نه نیولې تر 255 پورې عدد لیکلی شئ. صحیح ده. خو لومړۍ خانه د سره رنګ لپاره ده، دویمه خانه د ګرین شنه رنګ لپاره ده او درېیمه خانه د بلو آسماني شین رنګ لپاره ده. صحیح ده. او په هر خانه کې لکه مخکې مې څه ویلې چې د صفر نه نیولې تر 255 پورې تاسې عددونه ورته مشخص کولی شئ. دغه د چې په اساس باندې و د آر جی بي په اساس باندې د یو کلر ته ویلو ورکول. بل راځو هیګزا ډیسیمل کلر. هیګزا ډیسیمل کلر چې ده دا لومړی به په هیش علامه باندې شروع کوو، بیا ورپسې دوه خانې د ریډ لپاره راځي، بیا دوه خانې سپیس علامه نه غواړي، ورپسې مسلسل دوه خانې د چی لپاره راځي، د ګرین لپاره راځي او بیا دوه خانې د چی لپاره راځي، د بلو لپاره راځي. خو د هره دوه خانې له صفر نه نیولې تر 9 پورې عددونه هم اخیستلی شي. د چی نه د صفر نه تر 9 پورې عددونه هم اخیستلی شي او دا هره خانه د صفر نه عددونو سره سره کولی شي چې د ا نه نیولې تر اف پورې حروفونه هم واخلي. ځکه هیګزا ډیسیمل ده. خو لومړی خانه د چی لپاره مشخص کیږي، د ریډ سره رنګ لپاره، دویمه د شنه رنګ لپاره او دریمه د نیلي یا د اسماني شین رنګ لپاره مشخص کیږي. اوس راځو مثلا دا ګورو لکه څنګه اوس کله چې زه دې ته ویلو ورکوم، صحیح ده، آر جی بي کلر نه ورکوم، زه هیګزا ډیسیمل کلر ورکوم. صحیح ده. هیش علامه باندې شروع کوو. چې باندې هیش علامه باندې د ترازو مثلا زه اف سور رنګ ورته اف کوم، یعنی فول رنګ ورته اچوم 255. دې نه وروسته مسلسل ورپسې یو د اتیا په اندازه باندې 8 صفر په اندازه باندې چې ورته اچوم، ګرین رنګ ورته اچوم او د 3 صفر په اندازه باندې بلو رنګ ورته اچوم. دا کنټرول ایس سیو کوم او د دې نه وروسته راځم دغه به پریویو کو چې کوم ډول موږ ښکاره کیږي په دغه رنګ باندې به موږ چې کیږي ښکاره کیږي. کولی شي مثلا زه ورته دا هم چې کومه ا څلور کومې ورته کنټرول ای سیو کومې چې دې نه به کوم ډول کلر جوړېږي. چې دا ریفریش کوو په دې ډول باندې یو کلر پر جوړ شي. دا د هیګزا ډیسیمل کلر یو نشانو. اوس راځو دا عملا په هغه کې ګورو په جیمیور کې. اوس که زه راسم بي جي کلر ورته واخلم، صحیح ده. دلته تاسو وګورئ ځکه هر یو عدد مشخص کوم په دغه ځای کې ویلوګانې مشخص کیږي. دغه ویلو چې ده مشخص کیږي. دلته دغه ویلو چې ده د هیګزا ډیسیمل په اساس اخلي. ګوره زه راځم کوم کلر ورته مشخص کوو، زه ورته راځم سور کلر ورته مشخص کوم. سور کلر په دغه اندازه باندې ویلو اخلي، یا شین کلر یا مثلا زیړ کلر ورته مشخص کوم. کله مې چې زیړ کلر ورته مشخص کړ د هیګزا ډیسیمل ویلو کوم اندازه سوله په دې شکل باندې سو. لومړی دوه خانې د سره رنګ شولې، دویمې دوه خانې د ګرین رنګ شول او اخیری درې خانې د چې شولې د بلو رنګ شولې. یا مثلا زه غواړم چې بي جي کلر ته راځم بیا او زه په دې علامه باندې کلیک کوم، اخیری کې راځم دغلته آر جی بي ده، آر جی بي ریډ ګرین بلو. دې په اساس باندې هم زه یو ویډیو ورته اخیستی شم. مثلا په دې سره رنګ باندې ما کلیک وکړ، صحیح ده، په دې سره رنګ باندې زه کلیک کوم، صحیح ده. اوس که چیرته مکمل راسم سپین رنګ ورته ورکوم،
صحیح ده ټول موږ سره چې راځي 255 دا راځي صحیح ده ټول مکمل سپین رنګ مشخص ځکه دې خواته معلومیږي چې موږ سره کوم رنګ مشخص کیږي سپین رنګ مشخص کیږي که زه راځم دا همدغه شان کومومه بالاخره راځم صفر کوم ټول RGB ټول صفر دلته کوم کلر مشخص تور کلر مشخص یا که زه راځم لږ سوروالی پکې اضافه کوم سوروالی ګوره اضافه څه سور رنګ 232 په اندازه څه ګرین 98 او بلو 148 په دې حالت کې ماته کوم رنګ مشخص کیږي دا رنګ مشخص کیږي یا زه راځم دغه رنګ مشخص کوم صحیح ده په دغه حالاتو کې ریډ ما سره څومره ده 144 ګرین 241 د بلو ما سره څو ده 88 همدغه شان له دې طریقه هم تاسو کولای شئ چې مشخص کوي صحیح ده ګوره کلم دا مې چې کلیک دینه هیکزاډیسیمل کلر کوم راغی د شپږ اتیا د اتش شپږ په اندازه باندې موږ سره ریډ څه د اف یو په اندازه باندې د موږ سره چې څه ګرین څه او د 15 اته په اندازه موږ سره چې څه بلو راځم دغه کنټرول اس کومې سیو کومې او دا ریفرش کومه ګوره د موږ سره په دې ډول باندې کلر څه شو انتخاب شو دا د موږ سره د کلر د ویلوګانو درسو چې کلر د موږ سره کوم ډول ویلوګانې اخلي بل درس د موږ چې دا د کمنټ ده کله چې موږ غواړو په HTML کې کمنټ مشخص کو موږ د کوم ډول کمانډ نه استفاده کوو په HTML کې کمنټ چې دا د چې په اساس باندې د ګریټر دین علامه به تاسو داخله کوي او د کنورست ندای علامه او د ډیش علامه دا چې کله شروع ک دغه ټول علامه یا دا ټول نخه د چې علامه یا نخه دا د کمنټ د جوړېدو نخه ده چې کمنټ د چې شروع سره دی ځای تر کوم ځای پورې کمنټ راوړي زه غواړم ورته یم چې تر RGB اخیری دی ځای پورې کمنټ راوړم تر دې ځای نه وروسته بیا موږ دوه هیش علامې او یو دغه د ګریټر دین او لیس دین علامه موږ اچو نو موږ سره کمنټ چې دلته کلوز دا د کمنټ موږ سره سٹارټ او دا د کمنټ موږ سره چې کلوز کمنټ د چې لپاره کارول کیږي کمنټ د دې لپاره کارول کیږي چې کوم کوډ یا کوم لیکنه موږ وغواړو چې هغه د په براوزر کې شو نسی ښکاره نسی بیا موږ هغه چې کې ایسارو کمنټ کې ایسارو د کمنټ فایده چې ده د کمنټ فایده دا ده چې هر کوډ ته یا هر برخې ته موږ یو لیکنه کړې وي د دې لپاره چې یو وخت زه غواړم چې د خپل پروګرام یا د خپل سایت راخلاص کړم او په دغه سایت کې د هرې برخې لپاره ما ځان ته یو نشانه اچولی وي یا د هرې برخې لپاره مې یو ځان ته داسې لارښود اچولی وي هغه بیا ما کمنټ کړی وي نو بیا په اسانۍ سره کولی شم چې په خپل پروګرام کې غلطي هم اصلاح کړم او کومې برخې ته چې تګ غواړم همغه برخې ته هم په اسانۍ سره لاړه شم او هره برخه هم راته معلومه شي چې دا مربوطه د چې برخه ده کمنټ فایده د یو ډیولپر لپاره یا د یو پروګرامر لپاره ډېرې زیاتې دي او کمنټ کې د چې ایثار کړل دا موږ ته په چې باندې په براوزر باندې نه ښکاري اوس ګورو چې موږ ته رښتیا هم همدغه ښکاري که نه تر RGB پورې موږ دا کمنټ کړی دا ریفریش کو ګورو هماغه موږ ته اوس نه ښکاره کېږي دلته په موږ سره شته کوډ کې خو هلته موږ ته نه ښکاره کېږي دا و د نن ورځې درس ښه وخت ولرئ